عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه وای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ولکچیری څوک د شپې راویښ څوک بیده دی راویښ ترې دی اوبه څښي یا د غږ پر اړخ اوړي بیا دغه کلمات ووایي د هغه څخه وروسته چې هره دعا ووایي ثم دعا هره دعا چې وکړي استجیبه الله تعالی جل جلاله به دعا قبوله کړي دغه کلمات په د مخه وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله دغه الفاظ دا به ډېر اسانه طریقه داسې ده چې پر یو کاغذ باندې څوک ولیکي یې نه په یادېږي سر ته یې کښېږدي که چیرې د شپې راکښېنستلې هغه کاغذ راواخله مخ ته یې ونیسه د کاغذ د مخې دا دعا وکړه ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې ثم دعا استجیب که چیرې دغه الفاظ یې ووایي بیا وروسته دعا وکړي الله تعالی جل جلاله به دعا قبوله کړي نو په کاغذ چې ولیکې که په یادېدی نه سر ته یې کښېږده په ماشومان باندې هم ووایه په ښځه باندې هم ووایه خپله یې هم ووایه کوم حاجت چې دی شرعي حاجت هغه به چې الله تعالی جل جلاله سر ته ورسوي انشاءالله ځکه دا د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وینا ده